د ترکې کاروان دغه مایوسه معیار وي نو په تندر یوله. د ترکې کاروان دغه مایوسه معیار وي نو په تندر یوله. په سیاست کې که ښکارا د دغه خلکو کار وي نو په تندر یوله. او د وینو سیلابونه روان وي او خلک قتلیږي. د وینو سیلابونه روان وي او دا خلک قتلیږي. د فرعون په ظلم که خاموشه دغه ښار وي نو په تندر یوله. او مولا سندرې حرامې کړي او خلک مرثیو ته مجبوره کړي. مولا سندرې حرامې کړي او خلک مرثیو ته مجبوره کړي. د ډم حقیقت کې که مصروفه شیخ فنکار وي نو په تندر یوله. او ستا مخ پټېدوله که دغه خلک فتوی لټوي. ستا مخ پټېدوله که دغه خلک فتوی لټوي. او ځوانان خاموشه د پیغلې حسن په انکار وي نو په تندر یوله. او تا ته چې تر غاړه نشي او ستا د بدن حرارت وانخلي. تا ته چې تر غاړه نشي او ستا د بدن حرارت وانخلي. ویم که دا شاعر تش د شعرونو په ګفتار وي نو په تندر یوله. او چې په پړک کې د انور رڼا ته ورنږدې نشي. چې په پړک کې د انور رڼا ته ورنږدې نشي. که د سپېرې سرې ځمکې همدغه رو رفتار وي نو په تندر یوله. او تا ته چې سجده شي او بیا هم ډوب د دنیا خیالونو کې وي. تا ته چې سجده شي او بیا هم ډوب د دنیا خیالونو کې وي. داسې منافق بنده که ریاکاره پرهیزګار وي نو په تندر یوله. او زما د هتکړو شور هم چې دی راپا نسي او خړېږي. زما د هتکړو شور هم چې دی راپا نسي او خړېږي. غلام که د غلامۍ زنځیر کې تر دې حده ګرفتار وي نو په تندر یوله. او بدماش ریاست چې زما د کلتور ښایسته جامې شلوي. بدماش ریاست چې زما د ښایسته کلتور جامې شلوي. ولاړ ترهګر سره که داسې زبرګ سپی په غپار وي نو په تندر یوله. او آخري شعر د مقطع چې د حورو جنتونو پسې چې خپله دنیاګۍ دوزخ دوزخ کړي. د حورو جنتونو پسې چې خپله دنیاګۍ دوزخ دوزخ کړي. داسې شاعر که پیر صاحب صمد هوښیار وي نو په تندر یوله. داسې شاعر که پیر صاحب صمد هوښیار وي نو په تندر یوله. نو په تندر یوله. نو په تندر یوله. ډېره مهرباني.